د نړیوالې دویمې جګړې په وروستیو کې نړیوالو د ملګرو ملتونو پر منشور بحث وکړ. مسوده چمتو شوه، بیا تصویب شوه. په دې کې د دین او مذهبي ازادي، له ویرې ازادي او له احتیاج ازادي د بشري ازادیو په توګه ومنل شوې. د نړیوالې دویمې جګړې له پای ته رسېدو وروسته چې کله د نازي جرمني له لوري ترسره شوي ظلمونه په بشپړه توګه روښانه شول، په نړیواله ټولنه کې اجماع دا شوه چې د ملګرو ملتونو منشور په کافي اندازه بشري حقونه نه دي تعریف کړي. له دې کبله دا اړینه وګڼل شوه چې یوه نړیواله اعلامیه رامنځته شي چې د افرادو حقونه مشخص کړي او د بشري حقونو په اړه د منشور احکام پلي کړي. دا اعلامیه د 1948 کال د ډسمبر په 10 په پاریس کې د عمومي اسامبلۍ د درېیمې غونډې پر مهال د 219 پرېکړه لیک په توګه ومنل شوه. هغه مهال د ملګرو ملتونو له 58 غړیو څخه 48 غړیو د اعلامیې ته مثبته رایه ورکړه چې یو هم پکې افغانستان و. پاتې 8 رایې ممتنع وې. د بشري حقونو اعلامیه د بشري حقونو د نړیوالې لایحې د جوړېدو سبب شوه. دا لایحه په 19شپږم کې بشپړه شوه او په 1980 کې نافذه شوه. د اعلامیې په ورته وخت کې په نړۍ کې تر 80 ډېرو تړونونو ته لاره پرانیسته او په ګڼو هیوادو کې د داخلي بشري حقونو اساس هم همدا اعلامیه ده. په 1983 کال کې افغانستان له دې ډلې د 2 اساسي تړونونو غړیتوب ومانه چې په دې کې اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوق، مدني او سیاسي حقوق، د ماشومانو او ښځو حقوق، د معلولینو حقوق او د شکنجې د ممانعت حقوق شامل دي.